له هیوادوالو څخه هم هیله دا ده چې الکترونیکي تذکره واخلي. د دوی لپاره یې ګټه دا ده چې له ډېر درد سر نه خلاصېږي. الکترونیکي تذکره تاییدي ته ضرورت نه لري. پاسپورټ کې کولی سي چې ښه ګټه ورنه واخلي. په خارج کې له ښه اعتبار څخه برخمنه ده الکترونیکي تذکره. د حکومت لپاره یې ګټه دا ده چې کولی سو موږ دقیق نفوس ارقام ولرو. د امنیت لپاره الکترونیکي تذکره مؤثره ده. د جرم او د جنایت په کنټرول کې ښه ګټه ترې اخیستل کېدای سي.